قرآن کې وی چې د ټولو فرشتو سجده وکړله او چا سجده ونه کړله؟ شیطان ونه کړله. ابا واستكبر وکان من الکافرین. الله قرآن کې وی چې د شیطان انکار وکړلو، تکبر وکړلو، غرور وکړلو، شیطان سجده ونه کړله. نو چې شیطان سجده ونه کړله الله ورته لکه تا دا سجده ولې ونه کړله؟ نو ابلیس شیطان ورته وی وی زه د حضرت آدم علیه السلام نه وی زه غوره یم، بهتر یم. وی ځکه دی د خټې نه پیدا کړی دی او ابلیس ورته وی زه د اور نه پیدا کړم، وی زه د نه بهتر یم، زه دته سجده نشم کولی. نو الله ته خفه شو، الله ورته وی اوزع فاخرج منها فانک رجیم. الله قرآن کې وی شیطان دی چې اوزع ته رټلی شوی، ته مردود اوزع د دې جنت نه اوزع. نو دا شیطان د جنت نه را بهر کړلو. نو دی چې کله د جنت نه را بهر شلو دا شیطان ووره، نو د ده را کوزیدل، د ده را غورځېدل دا چرته وشو؟ دا د سمندر د پاسه وشو. چرته لکه سمندر د پاسه. د سمندر د پاسه د یو تخت اوس هم موجود دی د دې ابلیس، د دې شیطان د سمندر د پاسه یو تخت دی. هلته دا ابلیس دا شیطان ناستی او هر ماښام هر سحر دا شیطان ابلیس دا خپل بچی، د دې شیطان خپل بچی دی، دا خوري په دې دنیا، په دې انسانانو، په دې خلکو باندې. ورشه ته دا کار وکړه، ته دا کار وکړه، ته پلانکي ته وسوسه واچوه، ته پلانکي د مونځ نه منې که، ته پلانکي د تلاوت نه منې که، دې په غلا وروله، دته دا وکړه، دا وکړه، دا وکړه. روزانه چې دی دا شیطان دا خپل بچی خوري. نو تاسو ته ما وویل چې شیطان کوم ځای ته راکو شو؟ سمندر ته چې دی راکو شو. نو د سمندر کې خو کبان ډیر دي، د دې کبانو نه یو کب راغی شیطان له راغی وی څوکې چې ته د سمندر ته راکو شوې څوکې؟ نو دی ورته وی، دا ابلیس ورته وی زه شیطان یم، ابلیس یم. وی دلته څه کې؟ ته خو بره وې، عقب وتی دلته څه کې؟ ته خو بره وې. وی زه الله راوشړلم، د جنت نه یې راوشړلم. نو دا میت بیا تپوس کی دا کب، دا کتابی واقع دا من انصار وکتله، دا میت تپوس کی وی ته الله ولی راوشړلې د جنت نه؟ ولی ته راوشړلې؟ نو دا ابلیس ورته وی، شیطان ورته وی ما دا الله حکم اونه منلو، دا هغې د وجې نه زه څه دی الله راوشړلم. وی د کم حکم، د څه شي حکم تا نافرماني وکړله؟ کم حکم دی ونه منلو؟ دا مایې ورته بیا وی. نو دا ابلیس ورته وی، دا شیطان دی مئی ته وی ما ته الله وی چې حضرت آدم علیه السلام ته سجده وکړه. وی ټولو فرشتو سجده وکړه، ما سجده ونه کړله. وی ما سجده ونه کړله، په هغې الله رانه خفه شو. الله راته وی چې وځه را دې جنت نه وځه، زه الله راوشړلم. نو دا مئی ورته وی چې دا حضرت آدم علیه السلام څوک دی؟ کب ورته وی ابلیس ته، ویل دا حضرت آدم علیه السلام څوک دی؟ نو ابلیس ورته وی دا حضرت آدم علیه السلام دا د الله خلیفه دی، دا الله تعالی یو انسان پیدا کړی، دا لومبی پیغمبر دی، دا الله پیدا کړی دی. مئی ورته بیا وی دی ابلیس ته، ویل دا الله تعالی څه دپاره پیدا کړی؟ ویل دا دې دپاره چې دا د الله خلیفه دی، دی به په مخ د ځمکه باندې د الله عبادت کوي. او بیا ورته د ابلیس دی مئی ته وی بله خبره اوره، وی د دې انسان به دا کار وي چې تاسو به د سمندر نه رانیسي. ابلیس خو ډېر رامي دی که نه؟ شیطان نه دی، دا خو ډېر مکار دی، ډېر رامي دی. ګوره اوس په اول یې ورته څنګه خبرې کولې، بیا دې مئی ته څه وایي؟ شیطانت کوي. اوس شیطانت ابلیس دې مئی ته وایي دی کب ته، ویل دې دپاره د حضرت آدم علیه السلام یې الله تعالی دې دپاره پیدا کړی دی چې د ده اولاد، د ده بچي به دا به راځي او تاسو به د دې سمندر نه، د دې اوبو نه به م نیسي، بیا به م څه دی پاکوي او په اور به م ورتوي. مئی په څه پخوي؟ لکه په اور یې پخو که نه؟ شیطان څه وي دې مئی ته؟ وي په اور به م ورتوي، په اور. واوره اقه کب چې خبرې کولې ژبه یې په خوله کې وه، هغه کب لګیا شو، اقه مئی لګیا شو، یو مئی ته شیطانت وکړه، هغه خبره د چغلي خورۍ یې یوړله، بل ته یې یوړله، بل ته یې یوړله. الله ته خفه شولو، الله تعالی د مئی د خولې نه ژبه واخیستله. د څه د وجې نه؟ لکه
چغلي خورې د وجه نه. د یو خبره اورل بل ته، د بل خبره اورل بل ته، په دې باندې الله ډېر زیات خفه کېږي، په دې باندې الله ډېر زیات خفه کېږي. او تاسو واورئ د چغلي خورې د وجې نه کورونه نه سمیږي، د چغلي خورې د وجې نه کورونه بربادیږي. پلانکي در پسې دوي، دنګري در پسې دوي، هلته در پسې دوي، او بیا پکې منځ کې څه دی چغلي خور سړی پکې مزې والي، شیطان پکې نورې مزې والي. د هغه د چغلي خور چې چغلي خوري کوي دا ګوره دی یوه ګناه نه کوي، دا 3 ګناهونه چغلي خور کوي. د چغلي خور سړي د چغلي خورې ګناه دا د 3 ګناهونو مجموعه ده. خدای دې امته بچو ساتي، توبه ر دې نه ویستل پکار دي. واوره د چغلي خور سړي دا یوه چې د یو خبره بل ته یوسي، د بل خبره بل ته یوسي، په شیطانت، په شر، فساد، دا د څو ګناهونو مجموعه ده؟ دا د 3 ګناهونو مجموعه ده. واوره کم کم ګناه. یو خدا وره یو دی چې مثال تا یو خبره یوړله بل ته په شر فساد په نیت سره، نو یو خو دې څه وکړه لکه چغلي خوري وکړله. دویم د څه شی وکړه لکه فساد دې وکړلو، فساد. او بیا پکې کله چې چغلي خور سړی بل ته وړي خبره، نو دې پکې اکثر له د ځان نم دروغ وایي، د ځان نه پکې څه وي لکه دروغ وایي. نو څو ګناهونه شو؟ 3. یو د څه شی پیدا کړه لکه فساد دې پیدا کړلو، دویم د څه شی وکړه لکه دروغ دې پکې ویل، او دریم د څه شی وکړه لکه چغلي خوري دې پکې وکړه. او حضور علیه السلام څه وایي؟ حدیث ته، او حدیث د بخاري شریف حدیث ته. بخاري شریف دا یو داسې کتاب دی د قرآن مجید نه پس په درجه کې عظیم کتاب، بیا د قرآن نه پس چې هغه بیا کوم یو دی؟ بخاري شریف دی. تاسو به خبره پوه شئ په مخ د ځمکه باندې د ټولو نه اعلی او عظیم مرتبه والا او غټ درجه والا کتاب هغه قرآن مجید دی. او په قرآن پسې بیا په دویمه درجه کې بیا کوم کتاب دی؟ هغه بخاري شریف دی. او بخاري شریف کې دا کتاب چې چا ویلی نی هغه ته عالم نه ویل کېږي. بخاري شریف دا داسې کتاب دی. دا حدیث مبارک دا په بخاري شریف کې دا حدیث دی. د دواړو جهانو سردار فرمان دی لا يدخل الجنة قطات. حضور علیه السلام وی چغلي خور سړی دا به جنت ته نه ځي. په خبره پوه شوې؟ دا چا فرمان دی؟ د حضور علیه السلام فرمان دی چې چغلي خور سړی دا به جنت ته نه